السلام علیکم. لطفاً که مو چینل نه یې سبسکرایب کړی اول چینل سبسکرایب کړئ، بیا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. هم کال د شلاوریزو لوبو مهالویش او ګروپونه وښیم چې کوم څو ګروپونو دغه لوبې تقسیم شوي دي او کومې لوبډلې شتون پکې لري او دغه لوبې به په کومو تاریخونو باندې شروع کیږي. د 2020 کال شلاوریزه نړیوال جام چې ده د اکتوبر پر 18 نیټه به پیل او د نومبر تر 15 نیټې پورې به دوام ومومي. په دغه نړیوال جام کې چې ده ټول به 12 لوبډلې ګډون کوي چې 8 لوبډلې سره له اوسه معلومې یعنې راسنې کلوپای کړی ده. هغه لوبډلو کلوپای کړی ده چې له اول مقام څخه تر 8 مقامه پورې وي. نو د 2020 کال شلاوریزه نړیوال جام چې ده په دوو ګروپونو باندې ویشل شوی ده، یو چې د ای ګروپ ده او بل چې د بي ګروپ ده. په ای ګروپ کې پاکستان، استرالیا، ویسټ انډیز او نیوزیلینډ شتون لري او دوه لوبډلې به نور هم کلوپای ورته کوي چې 6 لوبډلې سي په ای ګروپ کې. او په بي ګروپ کې چې د هندوستان، انګلند، ساوث افریقا او افغانستان شتون لري چې دوه لوبډلې به دې ګروپ ته هم کلوپای کوي چې پر 6 لوبډلې همدا د بي ګروپ هم سي. دغه لوبې چې دي په استرالیا کې به ترسره کیږي، په بیلابیلو ښارونو او په بیلابیلو میدانونو کې به دغه لوبې ترسره کیږي. د دغو لوبو ته چې کوم مراسم نیول شوي وو چې یعنې دا تاریخونه یې اعلانولو او دا ګروپونه یې معلومولو د ICC له طرف نه، دغه مراسم چې په استرالیا کې نیول شوي وو او دغو مراسمو ته چې د راشد خان ته هم بلنه ورکړل شوې وه او ورغلی و، خبرې پکې وکړلې او ډاډ یې څرګنده کړه چې زموږ لوبډله به د تل په شان باندې ښه وځلیږي انشاءالله د 2020 کال په لوبو کې. او دا یې هم وویل چې موږ ډېره هڅه به وکړو چې په 2019 کال 500 ورځې نړیوال جام ته هم ښه وځلیږو او وایي موږ بشپړ چمتووالی ورته نیولی ده. د شلاوریزو نړیوال جام ولوباوه، هغه په 2010 کال کې و، هغه لوبې چې وي په ویسټ انډیز کې ترسره شولې. نو دا د شلاوریزو لوبو نړیوال جام په باره کې بشپړ معلومات اوس ما تاسو ته درکړو. نو دغه لوبو د لوبډلو تاریخونه دي معلوم شوي چې کومه لوبډله به له کومې لوبډلې سره په کوم تاریخ باندې لوبه ترسره کوي، چې هغه تاریخونه یې معلوم شي هغه ویډیو به هم زه انشاءالله له تاسو سره شریکوم. او نو که مو دا ویډیو خوښه شوي لایک او شیر یې کړئ او زموږ چینل که پر اولني ځل باندې زموږ د چینل ویډیو ګورئ زموږ چینل سبسکرایبول هم مه هیروئ. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.